ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العظيم. ډیرو قدرمنو راغلو استادانو، مشرانو، ازمینو ورکوونکو او ګډونوالو، ډیر خوشاله یو چې په آزاد اسلامي افغانستان کې نن بیا د دې شاهدان یو چې د ولس خدمت لپاره ځوانان وړاندې کوي. د اسلامي حکومت دا فرض دی چې د خپل ولس خدمت وکړي. د ولس په خدماتو کې یو خدمت هغه د دوی د اولادونو، د دوی د نفسونو او د دوی د عزتونو ساتنه ده، چې دا د پولیسو ذمہ داری ده چې دوی د خپل ولس څنګه وساتي، خپل ولس ته یو مطمئن ژوند دا څنګه برابر کړي، ولس څنګه په یو مطمئن ماحول کې خپل روزمره چارې په مخه باندې بوزي. دویم هغه دا چې د ولس د صحت حفاظت دا وشي، او که کله عارضي مرض ورته پیدا شي د هغې ازاله وشي. د خدمت په دې دواړو ډګرونو کې نن موږ او تاسو د دې شاهدان یو چې الحمدلله د اسلامي امارت په چوکاټ کې نن د ولس خدمت ته ځوانان تقدیمیږي. د افغانستان ولس ډېر قیمتي ولس دی، په اسلام مین ولس دی، غیرتي ولس دی. په ټوله اسلامي نړۍ کې د دغسې ولس مثال نشي پیدا کېدی. د اولې ورځې نه اسلام ته وفادار خلک دی، په اسلام مین خلک دی، د اسلام ساتونکي خلک دی، په اسلام باندې قربانۍ ورکوونکي خلک دی. الحمدلله موږ او تاسو د دغسې ولس اولادۍ او د دغسې ولس خدمت کوو. د ډېرو پریشانیو نه دغه ولس راوتی او په یو نوي مرحله کې قرار لري. د وطن په هره برخه کې آبادول، د وطن په هره برخه کې خودکفا ګرځول، وطن په هره برخه کې د نورو هیوادونو سره همسیال ګرځول دا د دې ځوانانو او د دې استادانو ذمہ داری ده. الحمدلله په دې باندې موږ او تاسو فخر کوو چې موږ او تاسو مشفق مهربان استادان لرو. دغه اوس چې تاسو مخې ته د پولیسو مشران ناستي یا د ډاکټر صاحبانو مشران ناستي، ډېر درانه او قدرمن هغه خلک دي چې په لیدو یې ولس خوشحالېږي، او دا هغه خلک دي چې د ولس سره په څنګ کې ولاړ خلک دي. ډېر داسې استادان موږ لرو، مشران موږ لرو، قدرونه موږ لرو چې د ولس سره په څنګ کې ونه درېده، د خپلو سهولتونو په خاطر، د پردو د ګټو د ساتلو په خاطر باندې وطن پرېښوده، د ذلت شپې تېرې د افغانستان نه بهر. هغه استادان چې په دې ولس کې دننه پاتې شو، په نظام کې دننه پاتې شو، د ولس خدمت ته ملا تړلې ده، دا هغه استادان دي، هغه قدرمن مشران دي چې د ولس سره او د ولس د بچو سره ډېر لوی قدر او عزت لري. نن ستاسو غونې ځوانان دوی تربیه کړي دي، ستاسو غونې ځوانان د دې جوګه دي چې دا به د ولس خدمت ته وړاندې کړي. الحمدلله زموږ د ولس بچي، زموږ ځوانان همتناک خلک دي. دا اوس چې موږ ګورو تقریبا 11,000 تعداد کې ځوانان امتحان ته راغلي دي او په امتحان کې به ګډون کوي. په ډېر شوق راغلي، په جذبه راغلي. روژه ده، د هغې باوجود د 11,000 په تعداد کې ځوانانو دا عزم چې موږ د ولس خدمت کوو، قابل تقدیر او قابل قدر خبره ده. دا ولس له حوصله ورکوي چې د ولس دغه بچي به د ولس خدمت په صادقانه طریقې کوي. همدغه ځوانان به افغانستان د موجوده بحران نه وباسي، همدغه ځوانان به الحمدلله او انشاءالله افغانستان خودکفا ګرځي، افغانستان به د نورو هیوادونو سره همسیال ګرځي،
همدغه ځوانان به دنیا ته د علم تصور دا ورکوي چې افغانستان یوازې د جهاد کور نه دی، بلکې دا د علم کور دی، دا د فکر کور دی، دا د همت کور دی، دا د عزیمت کور دی. په دنیا کې چې موږ وګورو جاپان هم د یو سختې مرحلې سره مخ شوی و، ایټم په استعمال شو. د هغې نه وروسته په جاپان کې یو سړی دې ته فکرمند شو چې دغه جاپان آبادول غواړي. نن تاسو وګورئ جاپان د مترقي هیوادونو په ډله کې شمار دی. که دغه ځوانان او دغه ځوانان چې نن راغلي دي امتحان ته، دوی دا عزم وکړه چې موږ به افغانستان آبادو، موږ به افغانستان خودکفا ګرځو، موږ به افغانستان د دنیا د هیوادونو سره همسیال ګرځو. دغه ځوانان د افغانستان د آبادۍ نه ډیر دي. انشاءالله د افغانستان ځوانان همتناک دي او موږ د ځوانانو ته اطمینان او تسلي ورکوو چې د ازموینې کومه طریقه ده الحمدلله انتهایی زیاته شفافه ده او دا داسې یو سیستم دی او داسې یو نظام دی چې موږ په دې نظام او دې سیستم باندې د دنیا د هیوادونو سره سیالي دا کولی شو. په دې کې د انسان څه دخل نه وي. د سیستم د لارې ټول مسایل توی کیږي او نتیجه مخې ته راوځي. نه د چا واسطه پکې کار کوي، نه د چا مخه خاطر پکې کار کوي او نه پکې نور عارضي شیان دا کار کوي. دا زموږ ستاسو دپاره پوره حوصله راکوي چې هغه ځوانان چې دلته راغلي د ازموینو ته د دوی استعدادونه دا به راښکاره شي. د هر چا خواري دا به د ولس مخې ته راشي. نو دغه شفافه طریقه زموږ او ستاسو د ولس دپاره د ځوانانو دپاره ډیره مهمه ده. اسلامي امارت الحمدلله په هره برخه کې فکرمند دی او عملا قدمونه اوچتوي، ډیر په تیزۍ قدمونه اوچتوي چې وطن څنګه آباد شي، د وطن ځوانانو ته څنګه کار پیدا شي، د زموږ وطن ځوانان څنګه د علم په زیور باندې ښایسته شي، څنګه داسې عیار شي چې موږ د نورو هیوادونو سره سیالي وکړی شو او دغه ځوانان دوی دپاره د کار وسایل برابر شي، د ترقۍ وسایل برابر شي، د خدمت وسایل برابر شي. افغانستان د 45 کاله جنګونو نه راوتی ملک دی. حوصله به غواړي خو الحمدلله د اسلامي امارت په راتلو سره په دې لنډ وخت کې چې څومره خدمات وشو، ډېر خدمات شوي او نور هم دغه سلسله روانه ده. او د اسلامي امارت ټول مشران دې خبرې ته فکرمند دي. موږ او تاسې چې عزم وکړو، پوره اراده وکړو چې شریکار سره وکړو، نو انشاءالله افغانستان به په لږ وخت کې دغه موجوده حالت نه دا اوزي او ښه حالت ته به افغانستان داخل شي. نو موږ ځوانانو له تسلي ورکوو چې کوم خدمت تاسو کړی دی، کومه زده کړه م کړې ده، د هغې نتیجه دا به په ډېر امانت سره او شفافي طریقې سره ستاسو مخې ته راځي. موږ ته د دې خبرې احساس دی چې یو ځوان خواري وکړه، کلونه خواري وکړه، مور او پلار په ځان باندې تکلیف تیر کړه، خپل بچی ته د دې فرصت ورکړه چې هغه زده کړې وکړه، په دې غریبۍ کې په خپل بچی باندې مصرف وکړه. نو د مور او پلار تکلیف ګالل او د بچی مشقت او تکلیف ګالل زده کړې کول دا ډېر لوی امانت، د دې باید ډېر لوی قدر وشي. او موږ د دغه جهود او کوششونو د ځوانانو ته د قدر په سترګه باندې وګورو. دا را سره ډېر احساس دی چې یو ځوان مایوس نشي، یو ځوان په علمي میدان کې پاتې نشي. موږ څنګه د ځوانانو حوصلې ښه کړو، ځوانانو ته دې حوصله ورکړو چې د علم میدان ته راشي، خواري وکړه، تکلیف وباسي. هغې دپاره الحمدلله موږ ډېر سهولتونه برابر کړي او نور هم کوشش کوو چې موږ ځوانانو ته سهولتونه برابر کړو، ځوانانو ته تسلي ورکوو، د دوی والدینو ته تسلي ورکوو، خاندانونو ته تسلي ورکوو چې ستاسې اولادونو چې کومې زده کړې کړي دي او بیا امتحان کې ګډون وکړه او امتحان ورکړه، انشاءالله د دوی د امتحان، د دوی د جهودو، د دوی د کوششونو قدرداني به کېدی شي. که کوم ځوانان په امتحان کې کامیاب شي، دا په ټوله دنیا کې رواج دی چې هر څومره مترقي هیوادونه دي نو چا چې په ازموینه کې ګډون کړی ټول نه کامیابېږي. دا په مترقي هیوادونو کې تاسو وګورئ داسې نه دي. بیا امتحان دا د برابرۍ شی دی. کله به یو سړي ډېره خواري کړي خو چا کوم ځای کې پوښتنې راشي هغې ځای ته به دی متوجه نه پاتې به شي. کله یو سړي خواري نه کړي خو د امتحان په شپه باندې
کتاب راواخلي هغه ټوټو زینو ته متوجي شي برابر خبره د ساره د مغه نه سوالونه راغلي او کنه د پاسانه طریقې سره حل تا امتحان د برابر خبره د مویسه خبره نه چې سړی پاتې شي بلکې دا انسان ته یو بل فکر ورکړي چې ته باید تکړه شي نن پاتې شي بل ورځ ازموینه کې بیا ګډونو کې بیا به کامیاب شي دا چې په خپل کوشش باندې کامیاب شي په خپل همت باندې کامیاب شي ستاد راتلون کې د پاره دا ډېر خده د ولست لپاره دا ډېر خده د نظام لپاره دا ډېر خده د دې په نسبت باندې چې تا خوري نه کړي په نور لحاظونو باندې ته کامیاب شي دغه سیستم دراتلو سره د نور لحاظونو دروازې بند شي دي د دې وجه نه موږ ټول دوستانو ته دا وایو ټول ځوانانو ته دا وایو چې خپل خواریو که د خوارۍ نه علاوه بل شي نتیجه نه لري که یو سړی واسطه جوړه کا یا داسې بعضې خلک غلط فهمیانې پیدا کوي یاره پیسې کار ورکوي امتیازات کار ورکوي یو شی کار نه ورکوي موږ بار بار اعلانونه کړي دي چې که نه مه چاله پیسې ورکوي مه د واسطو سپارښونو کوشش کوئ دلته چې کوم نظام جوړ دی د ازموینې لپاره په دې کې د انسان څه دخل نشته او که یو چا بیا سودا وي اما هغې ته موږ حاضر یو چې مثلا د هغه پوښتنه یا د هغه اعتراض معقول وي اصولي وي موږ هغه ته پوره اطمینان دا ورکړو او په نږدې ورځو کې به انشاءالله موږ دا پروسه نوره هم راښکاره کړو چې زموږ ځوانان خبر شي زموږ ولس خبر شي چې دغه پروسه د ازموینې چې دا شفافه پروسه ده چې په دې کې د انسان څه دخل نشته او چې هر کله دخل پکې د دې شیانو نشته نو بیا ځوانانو لپاره دا پکار ده چې په خپل همت باندې پښتنې دا حل ک او د ځان سره خواري وکړه کوشش وکړه خپل استعداد پورته کړه په نور شیانو باندې تکیه ونه کوو نه د دې کوشش وکړه چې غلطو خلکو له یا پیسې ورکړو یا سپارښونه کوي یا نور څه که موږ او تاسو د وطن آبادو نو د خپل استعداد سره آبادو چې په خپل استعداد سره آباد نشي په سپارښونو نه آبادیږي یا په جعلي کاغذونو سندونو دا نه آبادیږي یا په واسطو په دې شعر باندې نه آبادیږي او دا نه په رشوتونو باندې آبادیږي دا په خپل همت باندې په خپل استعداد باندې په خپل شوق باندې په خپل احساس باندې په خپل فکر باندې دا آبادیږي د دې وجه نه تاسو خواري وکړئ ډېر په تسلي اطمینان سره امتحان ورکړئ او الله تعالی به تاسو کامیابی او موږ به الله تعالی نه سوال کوو چې الله تعالی تاسو ټول کامیاب کړي موږ په دې نه خوشحالي کوو چې موږ ځوانان ناکام شي لیکن که یو طرف ته سره دا ذمہ داری ده چې باید د ځوانانو د استعدادونو لحاظ وشي د هغوی د کوششونو لحاظ وشي دا خلک کامیاب شي نو بل طرف ته هم دا ذمہ داری هم ده چې هغه خلک چې د هغوی استعداد ناکافي دی د هغه د ولس خدمت ته وړاندې نشي په هر میدان کې چې وي د ولس خدمت ته هغه خلک وړاندې نشي چې د هغوی استعداد ناکافي دی باید هغه خلک وړاندې شي چې هغه د ښه استعداد خاوندان وي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین